درې کسان دا رقم دی چې الله د هغوی سره مینه کوي او الله جل جلاله په هغوی باندې خان دی او الله سبحانه وتعالی هغوی ته زیری ورکوي خوشخبري ورکوي. درې کسان ګوري ما او ته چې کوم عبادت کوو د الله اطاعت کوو د الله ستاینه کوو او الله موږ ته توفیق راکړي دا باید په ډېره مینه په محبت په جذبه باندې په هوس باندې دا پر ځان باندې بوج نه وبولو دا پر ځان باندې بوج نه وبولو دا یو قسم بار پر ځان باندې نه وبولو. الله تبارک وتعالی چې ما او تا ته د عبادت توفیق راکړي دا باید ما تا څومره په مینه وکړو څومره په هوس یې وکړو څومره په خوند یې وکړو ځکه الله تبارک وتعالی د دې کسانو سره مینه کوي محبت کوي. ستا څه خیال دی چې کله ته د شپې په درېیمه حصه باندې د خواږه خوب څخه راکښېنې په دا یخ کې او په داسې حالت کې چې ستا سترګې د خوب څخه ډکې سر دې سره سرکې د بدخوابۍ څخه سره سرخې سر دی او بیا ته راپورته کېږه د ګرمې بسترې څخه د خپلې میرمنې د اړخ څخه ځان جلا کوې بیا ځې اودس کې د الله سبحانه وتعالی د ستاینې لپاره د الله د اطاعت لپاره درېږه مخامخ الله اکبر وایه په څومره مینه باندې ټول انسانیت بیده دی ټول انسانان بیده دي توره شپه ده سپوږمۍ ښکاره کېږي ستوري بریښي انسانان آرام آرامې د ټول بیده دي ته د خپل رب دپاره د هغه د رضا کېدو دپاره د هغه د خوشحاله کېدو دپاره پر عبادت باندې درېږه نوافل کوې تهجد کوې او بیا دې لاسونه پورته کړي زهیره خوله دې نیولي الله ته ژاړې د خپلو ګناهو مغفرت غواړې د خپلو حاجاتو پوره کېدل غواړې نو ستا څه خیال دی الله به دا ځای کوي؟ نه 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 الله پاک جل جلاله د بنده د هر عبادت قدردانه ذاتي قدرداني کوي ځکه حدیث کې راځي چې درې کسان دا رقم دي چې الله د هغوی سره مینه کوي الله جل جلاله پر هغوی باندې خان دی او الله پاک جل جلاله هغوی ته زیری وکړي. اول کس هغه مجاهد دی چې د الله د رضا په خاطر د اعلاء کلمت الله د دین او د قرآن د بقا لپاره میدان ته ووتي د الله د دشمن سره جنګیږي شاته نه ګوري یو اړخ بل اړخ ته نه ګوري ولو که ټول ملګري کړلي دی یوازې جنګیږي د دې کس سره الله مینه کوي په دې کس باندې الله خان دی په دې کس باندې الله پاک جل جلاله و دې کس ته زیری ورکوي. دویم هغه کس چې دی په ښه نرمه بستره کې ګرم پروت وي څنګ ته یې خپله حسینه او ښایسته میرمن پرته وي دی د هغه ګرمې بسترې څخه د هغه میرمنې د اړخ څخه ځان یخ ته راباسي اودس کوي او بیا د الله جل جلاله د اطاعت لپاره مخامخ و قبلې ته درېږي د الله عبادت کوي تهجد کوي نوافل کوي دا کس الله پاک جل جلاله ته ډېر خوند ورکوي الله د دې کس سره مینه کوي الله تبارک وتعالی په دې کس باندې خان دی. فرشتو ته الله وایي چې زما دغه بنده ته وینې دا په دې نیت دی چې زه یو رب لرم خوشحاله کوم یې د فرشتو ته الله سبحانه وتعالی فرمایي چې دا زما بنده دی دا زما څخه یو شی غواړي الله فرشتو ته انظرو تاسو ورته وګورئ کم شی چې زما بنده زما څخه غواړي ما ورکړی دی او تاسو پر دې باندې شاهد اوسئ انی قد غفرت له ما دی بخښلی هم دی. سبحان الله لیس شی احب الی الله من قطرتین الله ته در دوه قطرو محبوب شی نسته یوه هغه قطره چې د الله د خوف ویرې خشیت څخه د انسان د سترګو راوبهیدل پر مخ باندې را روانه یې دا ډېر قدردانه ده. ما او تا باید په عبادت کې وژاړو په عبادت کې الله تبارک وتعالی د خوف څخه وویریږو د خوف او ویرې څخه مې د سترګو اوښکې توی سي بې اختیاره مې د سترګو اوښکې توی سي دغه اوښکې الله ته ډېر خوند کوي خاص کر د شپې په درېیمه حصه کې. بل روایت کې دا هم راځي مسند احمد لیکلي چې الله پاک جل جلاله د فرشتو په وړاندې په دغه بنده فخر کوي چې زما بنده وګوره ټول انسانان بیده دي
د شپې درېیمه حصه د ارامي ده، لیکن دی د ګرمې بسترې څخه ځان را جلا کړی دی. د خپلې میرمنې د اړخ څخه حدیث کې د الفاظ راغلي دي، د میرمنې د اړخ څخه یې ځان جلا کړی دی. د ده سره یو درد ورسره دی، هغه درد د خپل رب رضا ده، هغه درد د خپل رب خوشحالي ده، هغه درد د هغه رب رضامندي ده کوم رب چې دی یې پیدا کړی دی. نو په دې انسان باندې الله پاک جل جلاله فخر هم کوي. دا الله پاک جل جلاله ويضحك الیهم، الله پاک جل جلاله پر دې خاندي. مسند احمد کې په بل روایت کې د دې وضاحت شوی دی چې د الله د خندا مطلب دا دی چې الله پاک جل جلاله بیا د قیامت په ورځ د دې سړي سره حساب نه کوي. څومره غټ چانس ورته څومره غټ چانس ونه. درېیم کس هغه مسافر دی چې په قافله کې د خپل ملګرو سره روان وي او د شپې په حصه کې هغه ملګري ستړي سي، د ستړیا دپاره یو ځای آرام دپاره پرې مځکه باندې تم سي او هلته بیده سي، دا ملګری بیده سي، دی د عبادت دپاره راکشي. دغه کس الله ته ډېر خوند وکړي. نو چې پر تهجد باندې دا فضیلت دی، هغه کسان چې د سهار د لمانځه دپاره د جماعت دپاره د خپلو ګرمې بسترو څخه راجلا کېږي، په اوبو باندې اودس کوي، بیا په دا یخ کې مسجد ته راوالي. ستاسو څه خیال دی؟ تهجد به ډېر فضیلت لري که د سهار لمونځ په جماعت باندې؟ د سهار لمونځ په جماعت د هغه ډېر فضیلت لري. نو چې د تهجد دپاره دا فضیلت دی، د سهار د لمانځه دپاره به نه خامخا به موږ ځوانان څه دا خواهش کوو، اول خو باید د تهجد اهتمام وکړو. که چیرې اهتمام د تهجد زموږ په وس نه وي پوره، د سهار د جماعت اهتمام باید لازمي اوسي. د سهار جماعت باید موږ ډېر په شوق باندې وکړو، خامخا یې پر ځان باندې لازم کړو، ځکه دا انعامات چې الله موږ ته راکړي د دې لویې نیکبختي د انسان دپاره بل نشته، د دې ما سوا.